الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. زما محترمو مسلمانانو ورونو خويندو، الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې په ورځ او شپه کې 15 وخت مونږ دا فرض کړی دی. او داسې فرضیت دی د دې مونږ چې د مونږ پرې خودل نه یوازې ګناه ده، ګناي کبیره ده، بلکې انسان په د اسلام نه خارجيږي. د مونږ په پرې خودلو باندې چې کوم سړی مونږ نه کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې مونږ پرې خودو قصدن عمدن، نو دا انسان مسلمان نه دی، دا کافر دی. بیا د مسلمان او د مشرک ترمنځ فرق هم په مونږ باندې دی، چې چا مونږ کو دا مسلمان، او چې چا مونږ نه کو دا مشرک دی، دا کافر دی. نبی صلی الله علیه وسلم دا سے فرمایي بین الرجل والشرک ترک الصلاة. د شرک او د کفر او د اسلام ترمنځ فرق هغه په مونږ باندې دی، چې چا مونږ کو دا مسلمان، چې چا نه کو دا مسلمان نه دی. د مونږ د قبلېدو د پاره شریعت یو څو شرطونه مقرر کړي دي. د انسان مونږ به هله الله رب العالمین تقبل وي چې مسلمان د دغه شرطونو لحاظ وساتي. یو د هغه شرطونو نه چې مونږ په قبليږي هغه او دس کول دي. او دس دا یو بهترین عبادت دی. د او دس په وجه انسان ته نه یوازې دا چې ډیر اجرونه ډیر ثوابونه ملاويږي، بلکې دا بهترین رکن د مونږ د دې قبولیت او د الله په وړاندې قبلېدل دا د او دس سره تړلې شوی دی. چې چا او دس وکړو او بیا یې مونږ وکړو، نو دغه مونږ چې په خشوع او په خضوع او په اخلاص سره وي، نو دا مونږ به الله رب العالمین ته قبليږي. شرط د امونځ د پاره هغه دا دی چې انسان به او دس کوي. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق. اے د ایمان والاو، کله چې تاسو د منځ اراده لرئ، د منځ د پاره پاسې گئی تاسو او د سمنوي نو تاسو او د سوکئ. دا او د طریقم رب العالمین قرآن کې اجمالاً په دغه آیات کې بیان کړی دا. او په حدیث کې مراغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هريره رضی الله عنه حدیث د بخاری شریف او مسلم شریف کې. بخاری شریف 115 نمبر حدیث دی او په مسلم شریف کې 225 نمبر. نبی علیہ السلام فرمائی لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. الله رب العالمین پتاسو کې د هیڅ چا مونږ نه قبلوي چې کله به او دسوي تر هغه وخت پورې چې د واپس او دس نوي کړي. معنا دا ده چې د بی او دس انسان مونږ نه قبليږي. اگر که د شپې تهجد کوي
د ورځې د فرضي منځونه کوي، دارنګې سنت کوي، نفلی منځونه کوي، خو چې بیا اودس کوي دا الله ته قبول نه دی. مسلم شریف کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث هم داسې دی چې لا تقبل صلاة بغیر طهور، بغیر د اودس نه هیڅ یو منځ هغه نه قبلیږي. روایت د ابو داود کې دی وی وجه دا ده، هغه صحیح حدیث دی د علی رضی الله عنه وی مفتاح الصلاة الطهور، د منځ چابي چې ده ته چې منځ ته وردن کېږي لکه د کور چې چابي وي، یو کور ته وردن کېدل هغه کور به گیټ لري، دروازه به لري، دروازه کې تاله وي، نو کور ته چې دن کېږي اول شرط دا دی چې تا سره به د دې تالې او د دغه دروازې چابي به در سره وي، چې چابي در سره نه وي ته کور ته نشي دن کېدی. نو چې کور ته دن نشي د کور فائدې به تا ته حاصل شي، آرام پکې کولای شي، خوب پکې کولای شي، سوري ته کېناستی شي، خپلو بچو سره مور او پلار سره یو ځای کېناستی شي. د حاله چې ته کور ته وردن نشي دغه شانې د دې منځ دپاره چابي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اودس کول دي. نو د دې حدیثونو نه دا معلومیږي چې اودس کول دا رکن دی، دا فرض دی، دا یو مستحب عمل نه دی که چا وکړه خو صحیح ده، که وینه که ګناه نشته. نه، بغیر د اودس نه منځ نه قبلیږي. د دې وجې نه په احادیثو کې د اودس کولو ډیر فضائل هم راغلي. مسلمان پکار دا چې دا فضائل دا یاد کی او چې کله اودس کوي ځان ته دا فضائل را یادوي. د فضائل او فائدوم دادا چې د انسان شوق پیدا کیږي د عبادت سره. د دې وجنه قران او حدیث کې د یو عمل ډیر فضائل بیانېږي. نو اودس خو یو بهترین عمل دی، ځکه د اسلام په ارکانو کې یو مهم رکن پس د لا اله الا الله نه هغه منځ دی چې د دې منځ دپاره شرط ګرځولی شوی دی. لکه څنګه چې منځ یو عظیم الشان عبادت دی، نو دارنګې دا شرط دا چابي د دې منځ دام یو عظیم الشان عبادت دی. دې وجه الله قرآن کې په امر کړی یا چې اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، مخکې چې مونږ آیات ذکر کوم د سورۃ المائده 6 نمبر آیات دی چې تاسو کله منځ ته اراده لرئ او منځ ته پاسېږئ او تاسو بیا اودس نو اودس خامخا کوئ. د منځ ډیر فضائل دي او د هغې به خپل ځای دی، خو د منځ دپاره اودس چې دی د دې اودس هم ډیر فضائل او ډیر ترغیبات په شریعت کې راغلي دي. د ټولو نه اول ورځ د قیامت چې یوه سخته ورځ ده، هر انسان به د نفسي نفسي چغې وی. په دغه ورځ باندې هغه انسانان چې هغوی اودسونه کړي وي، پوره اودسونه، دوی ته به الله تعالی خاص یو مرتبه، خاص یو مقام، خاص یو ځای ورکړی وي، خاص یو انعام به ورکړی وي، په خاص شکل باندې به دوی راغوښتلی کېږي. بخاری شریف حدیث دی 146 نمبر او مسلم شریف کې 246 نمبر حدیث دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی، هغه به فرمایل ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء، زما د امت دا به په ورځ د قیامت را روان وي او پیژندلی کېږي به، او دا لاسونه خپې او دا مخه دا به سپینه پړقا کوي، رڼا به تې خیږي. غرا محجلین من آثار الوضوء، د څه د وجې نه؟ د اودس د وجې نه چې دوی اودسونه به ډېر کول. هر منځ ته به اودس کو چې کله به بیا اودس و، نو په اودس سره به منځونه کول. من آثار الوضوء. په بعض روایتو کې داسې دي ان امتی یدعون یوم القیامة، په ورځ د قیامت به ورته آواز کېږي چې یا اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم امته. شارحینو لیکلی دي چې یا امته محمد. څنګه आवाज ورته کېدی شي؟ په داسې حالت کې چې د دې مخونو، د لاسونو او دارنګې د دې
پونه به سپین سپین رڼاګانې خېږي. نو دا څومره یو بهترین زیری دی د مسلمان د پاره چې په ورځ د قیامت په دې معمولی عمل باندې معمولی په دې وجه باندې چې د انسان نه 2-3 منټه ناخلی په دنیا کې او دومره یو غټ فضیلت ورته هغه ملاویږي په ورځ د قیامت باندې. دویم فضیلت هغه دا دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه هغه د اودس په وجه معاف کیږي. په یو حدیث کې راغلی دی بخاری شریف کې حدیث دی 148 نمبر د عثمان ابن عفان رضی الله عنه صحابه کرامو ته خپل شاګردانو ته اودس وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بداس اودس کو. وای بیا ما د نبی علیہ السلام نوریدلی چې هغه فرمایل من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ السلام فرمایي چې زما د اودس په شان اودس وکړو به یو 2 رکعات منځ وکړو په خشوع او په خضوع او په توجه سره چې د دنیا سوچونه پکې نه کوي الله ورته تیر شوي ګناهونه معاف کړي د یو اودس په وجه باندې. په بعضو روایتو کې داسې دي هغه د عثمان رضی الله عنه حدیث د بخاری او مسلم کې 180 نمبر حدیث د بخاری کې چې لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء. یو مسلمان چې اودس وکړي او خسته اودس وکړي، خسته اودس نه مراد د پیغمبر په طریقه باندې او بیا منځ وکړي نو الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. د دوو منځونو ترمنځ چې د دنه کم ګناهونه شوي الله به ورته معاف کړي. او مسلمان خو 5 وخت منځونه کوي نو د دې مسلمان په دې بدن باندې یو خیره یو ګناه هم نه پاتې کیږي. په بعضو الفاظو د دې حدیث کې غدا سي د مسلم شریف کې دا حدیث دی همدغه د عثمان رضی الله عنه روایت دی چې ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. یو مسلمان ته چې د مونږ ټیم راشي او د خسته او د سوکي په خشوع سره به مونږ کی رکوع صحیح وکي نو د دې انسان د تیر شو ګناهونو د پاره دا او د سو د مونږ دای و کفاره شي. کفاره معنا دا ده د دې ګناهونو په انسان ته معاف کی. نو د ټولو حدیثونو مطلب دا دی چې خسته او دس کول انسان د پاره د ګناهونو د رجیدو د ختمېدو یو خپل علاج دی. د دې وجنه په یو صحیح حدیث د مسلم شریف کې دی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث د تفصیل نبی علیہ السلام بیان کړي چې په اودس سره څنګه د انسان گناهونه معاف کیږي. نبی علیہ السلام فرمایل اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن کله چې مسلمان مؤمن بنده اودس وکي فغسل وجهه خپل مخ وینځي خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء. د مخنا او د سترګونا ګناهونه هغه ورجیږي د اوبو د څاڅ کې چې ښکته غورځيږي د دې څاڅ کې سره د ګناه رجیږي. فاذا غسل يديه چې لاسونه وینځي نو چې په لاسونو کوم ګناه کړي د خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه چې د دواړو لاسونو کوم ګناه کړي هغه د اوبو د قطرو د اوبو د څاڅکو د تویدو سره او د اوبو د څاڅکو د غورځېدو سره د انسان ناغه ګناه هم غورځيږي ورجولې شي. فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة چې خپې وینځي او په دې خپوې کوم ګناه کړي وي مشتها رجلاه نو اغم د انسان نه دغه ګناهونه هغه ورجیږي د خپو چې کوم ګناوي. حتی په مسلم شریف کې ورسره داسې الفاظ د عثمان رضی الله عنه چې من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. چا چې خسته او د سوکو د پیغمبر په طریقه باندې ټول ګناهونه به د بدن نه اوزي من جسده
حتى تخرج من تحت اظفاره، تر دې چې د نوکونو د لاندې د نوک د لاندې کما ګناه پټه شوی هغه به مورجيږي. دا څومره خپل احادیث دي او څومره د زیری والا احادیث چې انسان ته به کې زیره ملاوي چې د اودس په وجه باندې د انسان څومره ګناهونه هغه معاف کیږي. په یو صحیح حدیث کې راغلی مسلم شریف کې 251 نمبر حدیث د ابو هريره رضی الله عنه. دا ډېر خپل حدیث دی او په شوق باندې اوریدل پکار دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. ګور یو عمل او څومره ډېر ثوابونه. نبی علیہ السلام ول دسی عمل درته نه خیمه چې دا عمل په کولو باندې ستاسو ګناهونه ټول معاف کیږي او صرف ګناه معاف کېدل نه، ويرفع به الدرجات، الله بدر له درجات نمبرې منزله مرتبه مقام شان بم در رب العالمین ډیر اوچت کی اوچتی درجه بدر کی جنتونو کې بدر له اوچتی مرتبه در کی. صحابه کرام تپوسو کو ولنه د الله پیغمبره نبی علیہ السلام ورته درې عملونه خودل. اول اسباغ الوضوء علی المکاره، پورا اودس کول په سختو کې. سمانا په سختو کې علماء لیکلي چې په سخته یخنۍ کې سړی اودس کوي او په دې بعضو علاقو کې چې دا ګرمي وي دا اوبه ډېرې ګرمیږي، خاصتا د عربو په علاقو کې غرمي اودس چې کې سمې ګرمي اوبه وي لاس به دې سوځي. دا مکاره دی چې په سخته ګرمۍ کې په ګرمو اوبو باندې لکه تا ته نورې اوبه نه ملاویږي او په دې اوبو باندې اودس کې، دا هم اسباغ الوضوء علی المکاره. په سختو کې ته اودس وکړو، یا په سخته ګرمۍ کې یا په سخته یخنۍ کې. په سخته یخنۍ کې په یخو اوبو، په سخته ګرمۍ کې په ګرمو اوبو، ځکه نورې اوبه انسان سره نه وي او پوره اودس وکړي. دویم عمل ورته نبی علیہ السلام وښوده چې ګناه پې معاف کېږي، درجات اوچتېږي. کثرة الخطا الى المساجد، جمعتونو ته ډېر قدمونه اخستل، جمعات ته بار بار ځه، هر جمع لځه. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، یو مونځ چې دی کو د بل مونځ انتظار کوه. نبی علیہ السلام به ویل فذلکم الرباط فذلکم الرباط. تاسو که غواړئ الله ته ځان ورسوئ نو دا هغه رسۍ ده او دا هغه سنگر دی چې د دې په وجه باندې تاسو ورسېږئ. رباط اصل کې ویل کېږي د مسلمانانو د حدودو دفاع کول، چې کافر په حمله ونه کړي. لکه یو مجاهد چې په سنگر کې ناست وي او د یهود او د نصارا او د کافرانو د مشرکانو نه د مسلمانانو ابرو عزت وینه دا محفوظ ساتلو د پاره خپل وینه پیش کړي، داغه څومره اجر دی. د حدیث مطلب علماء دا بیان کړي چې په دې اعمالو کې انسان ته دومره لوی اجر ملاويږي، د جهاد عمر اجرونه ته ملاويږي او گناهونه د انسان معاف کیږي، درجات اوچتېږي. نو اسباغ الوضوء علی المکاره، پوره اودس کول. نو پوره اودس کول معنا هم دا چې د پیغمبر په طریقه باندې په بدن کې به معمولی ځای وچ نه پرېږدي. د دې وجه نه بخاری کې حدیث د 80 نمبر حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام به فرمایل ویل للاعقاب من النار، دا هغه خلکو د پاره د اور کنده ده چې هغوی اودسونه کوي او دا پوندې وچې پاتې کیږي. په یو روایت د ابو داود او نسائی کې راغلی دی چې انس رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړی ولید او النبي صلی الله علیه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، یو سړی ولید او د سکړو او په دې خپه کې د نوکم رزه وچ پاتې شوی او لم یصبه الماء او بوت نه رسیدلی. نبی علیہ السلام ورته امر وکړ ارجع فاحسن وضوءك، دا او دست صحیح نه دی، لاړ دوباره او دس وکړه. او چې څوک دغه وچ پریدي قصدن عمدن، نو نبی علیہ السلام ورله سزا مقرر کړي ویل للاعقاب من النار. مسلم شریف کې به حدیث دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل اسبغ الوضوء، پورا او دس کوي، په دې بدن کې وچ ځای مه پرېږدئ تاسو. نو د ټولو حدیثونو نه دا معلومه شوه چې د اودس
د دې ډېر زیات فضائل دي. نو پورا اودس کول پکار دي او بیا اودس مونږ دا یو خو قبلیږي ومنه او بل الله رب العالمین د دې انسان د پاره ډېره سخت سزا مقرر کړې ده. صحیح حدیث دی په مشکل الاثار د طحاوی کې او امام البانی رحمه الله په سلسله الاحاديث الصحيحه کې عمره وړ 2000 او یایم نمبر حدیث دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل امر بعبد من عباد الله د الله په بندگانو کې یو بندو قبر ته چې کته کړی شو وی الله حکم وکړو چې ان یضرب فی قبره 100 جلدة سلسل دوری وهي او دا سړی هم دغه یو چغوي فلم یزل یسأل ويدعو چې خیر دې دا دوری راته لګي راکمې کوي چې یو دوره مې وهي. حدیث کې به راځي فجلد جلدة واحدة یو دوره وهل شي فامتلأ قبره عليه نارا د دې وی دورې د وهلو د وجه نه داو قبر چې د ور نه ډک شي. فلما ارتفع عنه افاق کله چې دا عذاب تلک پورته شي نو د په هوش کراشي دا بنده ته پوسو کې علامه جلتمونی تاسو ولې زو عالم ورته ویل شي انك صليت صلاه واحده بغیر طهور تا په خپل عمر کې یو منځ بیا او د سکړو نو دومره سخت سزا چې قبر د ور نډکی او په درو وهلې کې د یو ځل بیا او د سمونځ کولونه چې سړی ټول عمر بیا او د سمونځ کوي څومره سزا او منځ هم الله تقبل نه دی. دغه حدیث کو سره دا سندي و مررت علی مظلوم فلم تنصره و یو مظلوم تیرې دی او مدد دی ونه کو. نو زما محترم ورونو او دس کول دا یو بهترین عبادت دی. نو د دې وجنا کوشش دا پکار دی چې او دس کول پکار دی او دا فضائل دا ځان تر یادول پکار دی دا خپل کور کې عام کول پکار دی چې هر مسلمان ته د دې پته وي. الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو شوق او رغبت د الله او د پیغمبر د دین سره پیدا کی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.